بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی خدای په نامه ټول د افغانستان ملت ته، شریف ولس ته، ټولو قومونو ته، خویندو او ورونو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا چې تاسو ډېر ښه پوهېږئ چې افغانستان کې یو د جبر او یو توره شپه 3 کاله کېږي چې پر افغانستان باندې حاکمه ده. بنان یو کال را په دې خوا موږ سیاسي جریانونو ټول د افغانستان قومونو ټولو پر دې باندې کار وکړي چې یو نوی حکومت، جلاوطني حکومت اعلان کړو. نن د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د جمهور رئیس په توګه باندې زه خپل اعلان کوم چې د جلاوطني حکومت دی په راتلونکي 15 ورځې کې به موږ د ان شاء الله د زون د لارې څخه به د لوړي مراسم یا هغه مراسم ترسره کړو. اوس نو دلته خبره ده ولې موږ دا تصمیم ونیوی. یو کال را په دې خوا موږ دا هڅه کول، هره ورځ مو پر طالب غږ کاوه. طالب بې له دې ماسه وه چې دوی موږ ته ترسېدلي ووایي 10 میلیونه انسانان راوتلي یو، دوی موږ ته تحقیر او توهین وکړي. دوی هیڅ دلایل نه لري. دوی فقط خپل ځان، خپل شخصي منافع، د مولوي صاحب منافع، د ملا صاحب منافع، نور نه د ملت منافع د دوی سره شته، نه د منطقې منافع د دوی سره شته، او نه د دنیا منافع د دوی سره شته. دوی فقط خپل ځان او خپله کورنۍ لیدلې ده. یو موږ ټولو پر دې باندې تصمیم ونیوی چې باید د دې لپاره نور خپل لاس په کار شو. زموږ خویندې بې تعلیمه پاتې دي، حق یې ځینې اخیستی دي. هر شهروند د افغانستان مساوي حق لري. هر څوک په افغانستان کې چې ژوند کوي هغه ټول حق مساوی لري. حق تعلیم خوارای ما گرفته. با کدام دلیل؟ جهان سرتان صداقه ده، علماء اسلام سرتان صداقه ده، اسلامی مملکت‌ها سرتان صداقه ده، علماء افغانستان سرتان صداقه ده، اقوام افغانستان سرتان صداقه ده. فقط شما از خودخواهی، از فکر میکنی که از ملی توفنگ آمدی سری مردم افغانستان به زور حکومت میکنی. این خواب است، خیال است، جنون است. شما فکر کردی که یعنی مردم کلگی، یعنی تو فکر میکنی که هیچ کس در مقابل ما ایستاد نمیتونه که شما از این نام، از دین اسلام، از نوم دین اسلام، از قرآن غلط استفاده میکنی او غلط استفاده کردی. ولی ما شاید خواهد بودیم که ما حتی زنای ما برای ما جواب بیتا که ما برش بگویم که بیرون نبرایی یا مثلا این کار غیر شرعی است. خواهد بود که برای ما جواب بیتا که شما امر بالمعروف و الامبولانس دی، شما ایتور کشت کردی، ایتور خرابی را کشت کردی. مرز تش خوش داره پیشونو دولت افغانستان یو دا وطن هیڅ کله چاته نه پرېږدو. دا چې موږ تاسو ته یو څو عمر ساه درکړه، موږ چې نن به په خبره باندې پوه سو، سره سبا به په خبره باندې پوه سو. نن زه د افغانستان د جمهور رئیس په توګه باندې ټولو افغانانو څخه همکاري غواړم او انشاءالله موږ به د دوی دپاره ډېر ژر یو داسې بستر په نړیواله ټولنه کې او په دنیا کې او په منطقه کې اوار کړو چې زموږ سیاستونه به وکولی شي چې هم د دنیا جلب توجه وکړي، هم د افغانانو جلب توجه وکړي. موږ په قوي توګه باندې، په قوي ټیم باندې، اخوت و عدالت ټیم، دا به انشاءالله العزیز په ګډه باندې، په همکاري باندې د منطقې سره او پرا منطقې سره او د نړیوالې ټولنې سره پر ټولو باندې بحث کوو او راځو به اول پر طالبانو غږ کوو. زه غږ در باندې کوم چې د دوحې تړون چې د بین الافغاني مذاکراتو سوی، زه د جمهور رئیس په توګه باندې پر تا غږ کوم. زه خپل ټیم ټاکم، پر تا باندې غږ کوم زما د سولې د کمیسیون سره کښېنه، مذاکرات په بین الافغاني شروع کړه. موږ نه غواړو چې په افغانستان کې وینه وبهیږي. موږ هغه پلچک چې خپله جوړ کړی دی،
موږ هغه انجینر چې خپل روزلی دی نه غواړو چې هغه بچی مړ شي موږ هغه معلم نه وژنو موږ هغه سړک او پلچک او هغه د افغانستان دپاره چې مو د نړیوالې ټولنې څخه په فکر باندې پیسې راوړي دي په ساده الفاظو ووایم چې دا په افغانستان کې مصرف کړي دي او په افغانستان کې مو افغانانو ته یو عادي زمینه د کار یا یو سهولت برابر کړی موږ دا نه غواړو چې ځینې وایو ولې تا د ماښام ډوډۍ د ټولو افغانانو څخه اخیستې د ماښام ډوډۍ ټول افغانان نه لري یو ملا ډوډۍ لري او که فکر کوې چې ملایانو صاحبانو موږ څه نشو کولی دا ستاسې اشتباه ده زه ډېرې خبرې نور بحث نه درته کوم دا ستاسې اشتباه ده تاسې در یو څه وخته پورې چې موږ خپل کابینه او ټول حکومت اعلانوو در یو څه وخته پورې تاسې وخت لرئ تاسې ته زه وخت درکوم بین الافغاني مذاکرات شروع کړي اوس نو ټولو افغانانو ته په آخر کې بیا مبارکي وایم چې افغانستان ملت ته مبارکي وایم انشاءالله سره یو به په راتلونکو څو ورځو کې موږ د لوړي مراسم مخته بیایو انشاءالله خلاصوو یې د خیره سره بعد هغه رسمي کارونه شروع کوو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته